سلامونه محترمو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړه وروغ اوسئ. په دې لنډه ویډیو کې به د ګوګل ټرانسلیټ یا ګوګل ژباړونکي د موبایل د اپلیکیشن په باره کې یو څه معلومات درکړم، یو څه نوي تغیرات چې پکې راغلي دي د هغو سره په باره کې به څه خبرې وکړو. خدای دې وکړي چې ستاسې په ګټه تمام سي. دا د ګوګل ټرانسلیټ د اپلیکیشن صفحه چې تاسې وینئ، تاسې چې ګوګل ټرانسلیټ ډاونلوډ کړئ خپل ټلیفون ته، دا رقم به خلاص سي. دا دوی پر دا سر باندې پښتو او انګلیش چې وینئ، دا په اول سر کې انګلیش او پښتو نه وي، اکثر وخت انګلیش یا سپانیش یا انګلیش یا بله ژبه وي. تاسې چې پر دغه په خپله مثلا پر دا پښتو باندې چې زه کلیک وکړم، دا د ژبو لیست راکوي. هره ژبه چې ستاسې په کار وي هغه انتخابولی سي د دا لیست څخه، هغه به دلته راښکاره سي. دا رقم چې ښکاره کېږي مثلا پښتو پر چپه لاس کې او انګلیش پر راسته لاس کې، دا معنا ورکوي چې که تاسې یو شی دلته په دې صفحه کې په پښتو ولیکئ، هغه به په انګلیسي ستاسې لپاره ترجمه کېږي د سافټویر د لارې، کار به مو در اسانه کوي. او که دا داسې چې د انګلیش په چپه لاس کې او پښتو په راسته لاس کې مثلا دا دوه تیره چې په دا مابینځ کې دي، که زه پر دې باندې یو کلیک وکړم، انګلیش چپې خواته راځي، پښتو راستې خواته ځي، دا معنا چې که تاسې په انګلیسي یو شی ولیکئ، هغه به په پښتو ستاسې لپاره ترجمه کېږي. اول به راسو دغه ځای ته چې دا پښتو په انګلیسي چې دی ترجمه کوي، څه امکانات پشکې شته په د خپله په اپلیکیشن کې او تاسې څه کارونه پشکې کولی سي. اول شی چې تاسې وینئ، د جستې لاندې نوشته دی انټر ټکسټ. پر دې ځای باندې که زه کلیک وکړم او یو شی په پښتو ولیکم، سافټویر به دا په خپله زما دپاره په انګلیسي ترجمه کړي. کله چې دا په انګلیسي ترجمه کې تاسې وینئ چې ما په پښتو سلامونه ولیکل، هغه یې اتومات په انګلیسي ترجمه کې. تاسې کولی سئ د دې ځای څخه دا ټکسټ واخلئ، کاپي کړئ، یا یو چا ته ور واستوئ، یا د بل اپلیکیشن د لارې واستوئ. ډېر امکانات ورسره شته. خو به یې دا ده چې دغه شیان چې تاسو نوشته کوئ په دې کې، دا ټوله د اپلیکیشن په یاد دي. بیا بله پلاته ضرورت نشته چې دا بیرته د سره نوشته کړئ. تاسې کولی سئ هغه نوشته کړي مواد چې دلې په خپل په دغه صفحه کې لري، د دغه څخه کار واخلئ او چا ته یې ور واستوئ. دا یې شو د پښتو رقم. دوام شی چې په پښتو کې نوی ور اضافه کړی دی، هغه د کمرې څخه استفاده ده، د ټلیفون د کمرې څخه استفاده کول دي. اوس به داسې وکړو، یو ټکسټ یا نوشته چې په پښتو سوې ده، یو د نن ورځې خبر دی، زه به دا باندې د کمره برابره کړم. تاسې به ووینئ چې د اپلیکیشن څنګه هغه ټکسټ ترجمه کولی سي راسن په انګلیسي ژبه. تاسې ګورئ چې اپلیکیشن هم دا اوس په خپله پر دا ټکسټ باندې کار کوي او کوشش کوي چې ټوله په منظم ډول ترجمه کړي. که څه هم دا اپلیکیشن تر اوسه پورې 100% نه دی هغه ځای ته رسېدلی چې ټکسټ راواخلي او 100% یې سم ترجمه کړي، مګر 90 تر 95% پورې کار کولی سي او ټکسټ تاسې دپاره ترجمه کولی سي. مثلا اوس چې دی د ټکسټ ترجمه کولو په وخت کې دی، که زه پر دا پاس ټرانسلیشن باندې یو کلیک وکړم، د ټرانسلیشن سټاپېږي او د دغې صفحې یو عکس ماته رااخلي چې زه بیا کولی سم چې د عکس څخه په بل ځای کې کار واخلم یا یو چا ته یې د دغه ځای څخه ور واستوم. څو نور شیان په دغه کمره کې تاسې کولی سئ. هغه دغه دی چې مثلا د کمرې په لاندې حصه کې دوه شیان وینئ، یو نوشته دی سکین او بل نوشته دی امپورټ. تاسې که یو ډاکیومنټ ولرئ، هغه ډاکیومنټ سکانولی سئ. مثلا که زه غواړم چې د سکین څخه کار واخلم، هغه سکین د پښتو دپاره اوس نه دی آماده. بل آپشن یې دا دی چې تاسې کولی سئ چې د یو صفحې عکس واخلئ، پر هغه صفحه باندې چې په انګلیسي په پښتو نوشته وي، د هغې صفحې عکس واخلئ او هغه عکس د اپلیکیشن ته را امپورټ کړئ، نو بیا به سافټویر وکولی سي چې هغه ستاسې دپاره ترجمه کړي. دا دوه شیان د کمرې دغه خوبایي چې نوشته رااخیستلی سي په خپل اتومات او هغه په انګلیسي ترجمه کولی سي، دا نوی شی دی. خدای دې وکړي چې د دې څخه ګټه واخلئ او کار ځینې واخیستلی سي. نوشته کولی سي چې پر یو ورقه باندې نوشته کولی سي چې یو لوحه یي، هر شی چې مثلا حتی د کمپیوټر پر مخ باندې که په پښتو نوشته یي، تاسې کمره پر برابره کړئ، دا سافټویر به هغه په انګلیسي ترجمه کړي او ستاسې دپاره به عکس ځینې جوړ کړي، کولی سي چې په ټلیفون کې ثبت کړئ. د انګلیسي په مقابل کې مثلا بیا چې انګلیسي ته ولاړ شم، د انګلیسي څخه چې پښتو ترجمه کوي، ډېر شان امکان پشکې لري. هغه د کمرې سیسټم مثلا پر انګلیسي برابر کړئ او په پښتو ترجمه کړئ. هینډ رایټینګ لري. پر هینډ رایټینګ باندې چې کلیک وکړم، په دا لاندې ځای کې نوشته دی چې رایټ هیر. زه که دلته کوم شی نوشته کړم، هغه دی اتومات رااخلي
هغه په خپل په پښتو باندې زما لپاره ترجمه کوي. بل شی چې دلته امکان لري هغه دا دی چې وایس دا ډېر ښه خبره ده. مثلا یو څوک په انګلیسي خبرې کولای شي په پښتو خبرې نشي کولای، هغه کولای شي چې د خپل ټلیفون څخه داسې کار واخلي چې کلمه یا هغه جمله په انګلیسي وایي، ټلیفون یې اتومات د دغه اپلیکیشن د لارې ترجمه کوي. مثلا دلته وګورئ زه به یو جمله په انګلیسي ورته وایم، پر دا وایس باندې چې کلیک وکم یو جمله به په انګلیسي ورته وایم او تاسو به وګورئ چې سافټویر هغه اتومات په پښتو ترجمه کوي. Hello. Which city do you want to go today? تاسو وینئ چې سافټویر هغه جمله چې ما په انګلیسي ورته ویله هغه هم راته نوشته کړله او تر لاندې د هغې جملې مضمون یا معنا په پښتو راته نوشته کړله چې زه کولی شم هغه څوک چې مثلا د دې اپلیکیشن څخه کار اخلي او صرف یوازې په انګلیسي خبرې کولی شي د هغه خبرې مقابل طرف ته چې په پښتو پوهېږي د هغه دپاره په نوشته په ذریعه ورکړي او هغه د هغه نفر سره مفاهمه وکولی شي. نو خوبایي په دغه ځای کې ده چې کولی شي هغه څوک چې په پښتو خبرې کوي د هغه د مقابل طرف ته چې یوازې انګلیسي خبرې کوي هغه ته په انګلیسي ترجمه کوي او په عین حال کې برعکس که څوک په انګلیسي خبرې کوي د هغه د په پښتو ترجمه کوي. خدای دې وکړي چې د اپلیکیشن دغه حصه چې نوې پکې راغلې ده د کمرې استفاده ده پر دغه باندې څو ټرای وکړي، ټسټ یې کړي چې لاس مو ورسره بلد شي، بیا کومه په کوم ځای کې په کار و د هغه څخه کار واخیستلی شي. نو ښه ورځ ولرئ، بیا به په آینده کې پر نور موضوعګانو باندې خبرې کوو. د خدای په امان.